سلامونه ګران دوستانو، زمانم زمان افریدی د تاسو زما غږ د زمان کرپټو ډاٹ کام نو ګران دوستانو، زمان نننې موضوع د غنم، خام تیل او نور خوراکه مواد د دنیا اضطراري حالت او جیوپولیټکس او ورسره د لوجستیک د انتقالاتو حالات او د ګرانی په حق له زه تاسو ته نن یو لنډ خپل نظر در کوم او ورسره مې راوي چې په دې پروګرام کې به زه د روسي اولیګارک میلیارډران چې نن سبا په ډیر سخته کې گیر دي چې په 200 میلیارډ ډالر پورې د 214 یا 15 یا 50 کسان مختلف د په لندن، نیویارک او په فرانکفورت او پاریس کې موسلی په لندن کې اوسېږي او دوی غړ کورونه او سرمایداران دي. نو د دوی په جایدادونه ضبط کیږي او دوی ته ویلي دي چې د ملک پرې دی یو نظام د افراطفری د دوی په سوشل لایف اجتماعي ژوند او د دې په اقتصادي ژوند کې راغلی چې دا هم یو ډیر اثر لري. ما سره اوسې په دې ریپورت کې تاسو ته مکمل تفصیل درکوم. ګران دوستانو، تاسو له معلومات د زمان کرپټ ډاٹ کام تاسو ته 90% تر 95% خبرونه یا راپورونه چې وروړي. اول خدا زما یو نظر دی، دا کله زما یو اقتصادي مشوره نه ده چې تاسو په د باندې عمل وکړئ یا دا تاسو سل په سل زه چې سوی ماغه سي تاسو خپل تحقیق وکړئ. زه هم د رسنیو نه اخلم، په پښتو ژبه کې ترجمه کوم او تاسو ته وړاندې کوم. ګران دوستانو، په دې موجوده وخت کې مونږ د کرپټو کرنسي پاک له خبرې کوو، خو که تاسو پیسې لري او غواړئ چې انویسټمنټ وکړئ، یو بل لار هم نن سبا ډیر زیات مشهور ده چې هغه خام تیل دی او غنم دی، لوبیا، وریجه او وربشه، خاص کر وربشه، غنم او خام تیل. دا په مارکیټ کې د مثال په توګه تیل لس ورځې مخکې که تاسو وګورئ یا 13 هفته دا 15 او یا ډالرو نه اوس د سلو نه برزي او مبصرین یا اقتصاد پوهان وایي چې دا ممکن $1.5 ته ورسي. نو تاسو دلته هم پیسې انویست کولای شئ. دغه سه غنم هم په دنیا کې ډیر زیات ګرانیږي او دلته هم انویست کړئ شي. وربشه او یا که تاسو لوبیا ورته وي، بینز ورته وي، دلته نور خوراکي موادونه دي، د کې هم تاسو کولای شئ چې خپل پیسې انویست کړئ او ورنګټه وروړئ. ولې هغه ځکه چې کله په یوکرين کې جګړه شروع شو، نو تاسو ته معلوم ده چې په یورپ کې یوکرين یو ډېر لوی ملک دی، نقشې لحاظ نه او آب او هوا لحاظ نه، لکه څنګه چې روسیا او قزاقستان داسې موثره او ښه ثابتېږي د غنم او وربشو دی کرلو لپاره. دلته 15% د نړۍ د ټول دنیا 15% د غنمو اکمالات هغه د یوکرين او روسیې نه کېده یا بلاروس نه. دا د یوکرين جنگ سره خو الته جنگ دی، نو غنم څنګه به ریبل کیږي یا به وړو میل ته ځي یا انتقال کیږي، جنگ دی کنه. او بل دا چې په روسیې باندې تحریمونه یعنی سانکشنز پابندیان د لویدیز ملکونو له خوا لګیدلې دي، نو دلته نفت او غاز هم شارټ کیږي. نو په دې وجه د عربي هیوادونو چې کوم سپلای ده یا د ایران خو ځنه پویګه مغیبن تحریمونه دي، خو خصوصا د قطر او د سعودي عرب او د یو د دې ملکونو چې کوم لاس بره دي، دلته د دوی په اقتصاد کې ډیر زیات یو لوی بدلون راځي او د تیلو قیمت ډیر برتلې دی د یوکرين د جنگ د وجنه. دلته که تاسو غواړئ چې انویست کړئ نو هم پیسې جوړوي شي. ګرانو دوستانو، څنګه چې دلته پابندیان یا تحریمونه په روسیه باندې لګیږي، نو هغه داسې په خبرو یا په خلا ډیر آسان ویل کیږي، خو دا په عمل سره ډیر او چې په حقیقت سره ګوري د ډیر زیات افیکټي لکه د اثرات اولریډي دلته یعنی اوس هم دلته په یورپ کې ښکاری، دلته په انګلند کې ما نو مونږه چې کوم 15 پاوند د ویک مونږه کا مصرف لرو د صرف د غاز او د برق، نو هغه 15% زیات شوی دی چې د اپریل په میاشت کې وړوکې بجټ مخکې کیږي، بیا وروسته بیا په کال اخري کوارټر کې بل د ټیکس نظام چې روزي خلک خپل مالیات جمع کوي، نو دلته ډیر زیات ټیکسونه برکیږي. اگر چې په یورپوي هیوادونو کې دولتونه بیا د خلکو سره سبسایډریز یعنی کومکونه هم کوي چې هغه کنټرول وی خلک ډیر زیات پریشان نه وي، خو د غریبو هیوادونو او د مسکین او بیچاره هیوادونو اگر چې هغه خپل پیسې ورکوي، خو د چونکه د لوجستیکي لحاظ نه یا د پیسو ولیو د ډالر مقابله کې کته روپیز یا افغاني یا هندي دا کرنسیانه ګوره، هند خو خیر ځان نه تقریبا خودکفا دغه خو چونکه ته دغه نفوس زیات دغه کړيږي، نو دلته د غریبو هیوادونو باندې ډیر زیات
فشاري. نو زه خپل نمبر سره یا خپل یو چانس چې ماته د دې پلیټفارم نه ملويږي، تاسو ته زه دا وایم چې تاسو خپل پیسې وپیژنئ او په بې ځایه سیزونو باندې مه لګوئ. لکه یو وړوکی موټر لري یا زوړ لري، کار څه ده، بل نوی اخلم، یا کور کې د 2 بیډرومه دي زه دریم بیډروم الم، یا جامې در سره ښه ډېر زیات دي او نور اخلي، یا داسې سیزونه چې هغه غیر ضروري پرایورټي کې نه وي، نو ته ډېر عاجل او ارجنت ضروري سیزونه ځان ته پرایورټایز کا، یعنی فوقیت اولیت ورکا، هغه باندې دغه کا او ډېر احتیاط وکړئ په دې چې ډېر سخت وخت را روان ده. د دنیا هر کنټرول یا قدرت نظام ده د خدای په لاس کې وي، خو انسانانو ته دا پکار ده چې ویښ وي او خپل پلانونه ولري. زه خپل خبرې بیرته راغونډوم، لکه څنګه چې ما وویل چې په روسیه باندې نن هم که تاسو وګورئ د سویفټ نظام، بانکي نظام په بندیز سره سره د ویزا ماستر کارت بندیز ولګېده، خو دلته چاینا یو یونین پی لري چې هغه ورته دا چانس ورکړه چې د ماستر کارت او ویزا کارت پابندیانو په ځای ته د چاینا یونین پی استعمال کړه، چې مسله حل شو او روس ډیر خوشاله ده چې زه خپل یو میر په نوم باندې هم ماستر کارت غوندې یو دغه لري، د اپلیکیشن لري، هغه استعمالي او د چاینا یونین پی استعمالي. خو داسې زرها او نور تحریمونه دي چې هغه په روس باندې یا پابندیان دي ډیر زیات اثر کوي. نو دلته د غنمو قیمتونه برزي، د تیلو قیمتونه، یعنی د خوراک اجناس چې دا ډیر زیات برزي. نو زما غرض نن دا و چې په دنیا کې یو لوی تحول را روان ده چې ډیر خلک وایي چې نړیوال دریم جنگ شروع کیږي، خو ما چې خپل ریسرچ وکړو زمانه فریدي په دې ویکند کې، ما د نړۍ ډیر لوی د مبصرینو ایډیټوریال او په انګلند او امریکا کې چې کوم ډیر ټاپ لیول مبصرین دي د اقتصاد پوهان او هغه خلک چې دنیا د تیر 1.5 کالونه د اقتصادي لحاظ نه او د جنگي لحاظ نه مطالعه کړی دی او هغه خپل نظریات ورکوي. هغوی دا وایي چې دریم نړیوال جنگ جوړېدی اصلا نشي، خو عام رسانې چې دی هغه ډیر زیات خبرونه کوي چې دریم نړیوال جنگ شروع کېدی شي. په دې چې دا خبره ډیر زیات مشهوره ده چې چا نه چا پوښتنه کړې ده چې دریم جهاني جنگ به څنګه وي، هغه وي د دریم نه خو نیم خبر، خو څلورم جهاني جنگ به داسې وي چې هلته خلک لاس په لاس به جنګ کوي. یعنی که دریم جنگ جهاني شي نو هغه دومره خطرناک ده چې هیڅ شی هم چاته نه پاتې کېږي. نو دا کېدی نشي چې دنیا دومره پوهه او علم سره هغه بیا داسې یو کار وکړي چې یو خو هغه ده چې د خدای خوا نه یو څه فیصله کېږي، هغه بیل دی، هغه بیا روزي بیا د پیښې نه تېښته نشته. خو عمومي توګه باندې زه چې اخبارونه ما وکته، ما ته دا معلومات شو چې دا یو جیو پولیټیکل موومنت ده چې په دنیا کې اکثر په هر 100 کالو وایي که 70 کال یا 100 نه بره چې دنیا کې ناانصافي زیاتیږي، د اقتصاد د یو محدود خلکو لاس کې غورځېږي او اکثریت خلک د لوږې او فقر او تباهۍ او جنګونو خواته ځي. نو بیا دا وخت سره تله یو درنه شي او سپکه شي، نو بیا یو داسې سر د پاسه وي سر یو څوک پوسي هغه بیا بیلنس یا د نظام هغه نظام برابر کی چې هغه مونږ نن سبا ګورو د پیوټین په شکل باندې یو څوک پوسیدلې دی چې هغه غرب ته سترګې وخوده. د حقیقت دی دا نه زما خبره ده ونسته، د حقیقت د چې هغه خپل سترګې وخوده. اوس د لوخي لاندې بل لوخه د شاته څوک د سدي وخت پویږي او دغه. خو چاینا او راشیا دلته خپل رول ډیر احتیاط سره، خصوصا چاینا رول داسې لوبوي چې نه امریکا خفه کی، نه برتانیا او نه یورپ، په دې چې غربي ودونه دې ته انتظار دي چې څنګه چاینا راګیر کی او راسمبلی. نو چاینا دومره هم کمکل نه ده چې د روس مکمل کنټرول ته لور شي، خو هغه د چا خبره په دغه پټ په پټه لګیا دی، د روس حمایت کوي لګیا ده. هغه ځکه چې روس چاینا هم ډیر خيار ده. دا زما خپل یو نظر ده چې زما په خیال چاینا په دې پویږي چې زه په یو وخت کې په یورپ او امریکا سره زه ټټر نشم والي. نو هغه څه کوي زما په خیال چې اول یورپ کمزوري کوي نو بیا امریکا ته ځان وسګوري، چې روس خو خپل ایشیا خپل علاقه کې دا هغه خمشي نو چاینا ته بد نه ده. خو دغه حالات دي. نو ځکه ما نن تاسو ته دا ویل چې که تاسو هوښیار یې او پوهیږئ خپل پیسې وپېژنئ او ډیر ځای کې کوم ځای کې چې هغه انویسټ کول غواړئ نو هغه مې راوي چې د خام تیل او وریجې، غنم، لوبیا یا داسې خوراکي مواد کمپنیانې وګورئ چې هغه هم تاسو ته سود او ګټه کوي، چې هغه شرعي دی، په نفع تاوان پکې شریک دی. نو سهم حساب واخلئ. ګران دوستانو دا مې راوي چې زمانکریپټ.com شیر او سبسکرایب کړئ او ښه ورځ ټول ته غواړم.